پښتنو ته لکه مروت ته السلام علیکم ورحمت الله. چې څوره موږ پښتانه مسافر دي، که هغه چېرته په باره ملکانو چې دي، که هغه په اف سی چې دي، که هغه چېرته په کراچۍ او په پنجاب چې دي، چې دنیا چې چېرته پښتون پروت ته، موږ دا خواهش ته چې الله پاک دې دو باندې د رمضان مبارک له خیر سره تیر کړي. الله دې دو اختر ته عید ته په خیر سره خپلو کورو ته راولي. الله دې دو په کورو چې خیر او عافیت ساتي. دا د رمضان خوشیګانې د عید خوشیګانې دا د الله پاک ټول امت مسلمه ته ور نصیب کړي. خاص کر موږ پښتنو ته چې پښتانه ډېر دردېدلي دي، ډېر غمجن دي، ډېر پریشان دي. زه نن دوه شیانو باندې تاسو سره مخاطب یم. دا پریس کانفرنس موږ ډېر اهم پریس کانفرنس ته یو پیغام موږ ټول پښتون قوم پاره دا ده چې پښتون قوم څرنګه رلټېدلی ده چې موږ امن غواړو او د خپلې خاورې په وسایلو چې حق غواړو. بس پښتون دا دوه مطالبې دي. د ایجنډا دا دوه مطالبو باندې مشتمله ده. دا دواړه په اسلام او شریعت چې جایز دي، یا په آیین او په قانون چې دا جایز دي، یا په پښتو رسم و رواج چې دا جایز دي. خو په دغو دوه مطالبو باندې دا کرش کېږي. هر پښتون چې دا دوه مطالبې دای کوي، دغه پاره دای احتجاج کوي، دغه پاره دای درنه کوي، دغه پاره دای بل جدوجهد کوي، بیا دای کرش کېږي. ګولۍ په ده چلیږي، پرچې په ده کټ کېږي، جیل ته دای ځي، دمکیانې ده ته میلاویږي، لاپته کېږي دای. هر قسم چې کومه ده د سره جبر، ظلم او فسطائیت کېږي. او موږ په دې نه پوهېږو چې اخر ولې دنیا هر ملک چې خپلې جایزې مطالبې پاره عوام روزي، حکومت ریاست په هغه باندې فخر کوي او مطالبې حل کوي. یو دا موږ بدقسمته ملک ته چې چېرته پښتون خپلې مطالبې تر وتلی ده، بیا یې دی لا په ګولۍ سوروی کړی ده، لا یې دی جیل ته وړی ده، لا یې دی لاپته کړی ده. نو دغې حوالې سره موږ پښتون قوم ته یو ضروري یوه مشوره، یو نصیحت کوو چې موږ په پښتنو چې په هر علاقې چې په هر کلي چې دا تورمخو خپل خلک پیدا کړي دي چې هغه ته موږ سموسو او پیکوړو وال وایو. دا سموسو او پیکوړو وال هر چېرته هر کلي چې هر علاقې چې شته، نو دا سموسو او پیکوړو وال چې دا 100% هغه خلک چې 2 نمبر خلک، کریمینل خلک، جرایم پیشه خلک، مختلفو کالې دندو چې دای ملوي سي. نو دا سموسو پیکوړو وال څه کوي؟ یو لوري ته خو هغه تورمخو گیم چلی او دا هغه خپلې دندې هم چلی. هغه تورمخو سره د تعلقاتو د لین دین نه دی خپله هغه کاله دنده، لا به دی پوډره چرس خرڅوي، لا به دی چېرته جواري، لا سود، لا زنا اډې چلی، لا به دی بله چېرته 2 نمبر غیر قانوني کاته چلی. بیا چې دا تورمخو سره تعلقات دي، نو هغه سموسې پیکوړې په خوري، خپل کار زندې اخلي، هغه 2 نمبر کار په کوي. کاته داسې یوه کاته چې هغه 2 نمبر کاته په چلی، یا دی هغه خپله 2 نمبر کاته په چلی. دا ډېر ښه سره فیټي. نو دا 2 نمبر خلک چې دا د سموسو پیکوړو وال دا چې چېرته پښتون امن پاره وسایلو پاره حق غوښتلو ته روزي،
لا دغه په بارې چې یو تحریک چلیږي لکه موږ دا پښتون قومي تحریک ته مرود بیټني قومي تحریک نو دغه پاره دا تورمخو دا سموسو پیکوړو ول بیا تیار کړي بیا بدای ایغه تحریک ته دغه امن وسایلو په حق چې کوم چې جهود ایغه ته دای رکاوټونه پیدا کوي نور رکاوټونه نشي پیدا کوای درې قسمه کار کوي یو شرارت کوي یا پروپاګاندا پیلاو کوي یو په سوشل میډیا باندې ولیولا په موبایل باندې بدای پوسټونه کوي فیک ایډیګانی جوړې کړي او یا بدای چیرته ویډیو کوي او ویډیو په ذریعه باندې بدای شر فتنه جوړي نو زه د خپل تحریک مجاهدینو ته وایم ټولو پښتنو ته چې دا سموسو پیکوړو ول چیرته ویډیو کوي یا پوسټ کوي په سوشل میډیا یا چیرته بل یو دلتوب کوي نو دا تاسو جواب ما ورکو ما مقصد دا ده دې ته جواب ما ورکو ځکه چې دا سړی دوه خبرې کوي یو خو تا ټینشن چا چي اتاغه فوکس چې دا توجه آل خپل ټارګټ نه خرابوي دوم مقصد دای چې دای ځان تر باندې مشهوري دای ځان تر باندې قیمتي کوي نو ته چې جواب نه کوي ور نو نه تاغه فوکس خراب صحیح مقصد چې فیل سو ان دای چې ځان تر باندې مشهوري غ چې فیل سو کوي هغه چار چې یو سړی چا نه یاداو نه مشهورې ده بیا چا مشوره ورکړو چې جمعات چې غول وکا بیا به مشهور شي بیا جمعات چې غول کړیو بیا خلکو یاداو بیا مشهور شي دا ټول یې جمعات غول وای نو دا مې یو مشوره ده درخواست مې ده چې دغه خلکو ته جواب ما ورکو دا سموسو اپیکوړو ولبا بیٹانو چې ترچیږي دا سموسو پیکوړو ولبا مرواتو چې ترچیږي دا سموسو پیکوړو ولبا وزیرو چې ترچیږي دا سموسو پیکوړو ولبا نور کومو چې ترچیږي ویډیو به وکي دغه کوم نه دغه یو خپل ټارګټ دا خبره ما کوله تا ما تر واچوله چې دغه سموسو پیکوړو ول چې دا 2 نمبر خلک دا کریمینل خلک دا جرایم پیشه خلک دې نه مذهبي نه قومیتي دا نشي ویلی چې دا مسلمان دا سیک ده دا هندو ده یا دا یهودي ده نه په مذهب چې نه دته یو نام ورکوای چې لا دی شیعه ده لا سنی ده لا دیوبندي ده لا بره دغه مذهب نه دا صرف 2 نمبرای دا ځان ته سموسو پیکوړو والی دغه مذهب نه قومیت نه چې ته به وایې چې دا بیټنای ده دا مروت ده دا وزیر ده دا بنوسای ده دا فریدای ده دا بنګشته ولی الله بالکل جی دا یو سموسو پیکوړو والی دی دا قوم سره نه ستړای نه قوم سره د عزت ابي عزتي تړلې دا دوره قدرې چې دا یو 2 نمبرای سموسو پیکوړو والی نو نه دی هغه قوم ول دا ځان پر بي عزتي لا عزت غني کبیټنای کمروتی کا وزیر یا قبل قوم دا بس سموسو پیکوړو والسو ا دې عزت ابي عزتي قوم سره نه تړلې نه د قوم سره تعلقي قوم دې مطلب دا دغه سموسو پیکوړو وال چې دا کنه دا دې دا نو وای چې دا ما قوم وال دا بیا ما قوم وال دا بیا ما قوم وال دا بیا ما قوم وال دا کڅوک بیا دا ناری کوي بیا بدای دغه سموسو پیکوړو والی دا به بیا خوازان ته یو پیدا کی بیا هغه ویډیو لا یو پوسټ وچلی بیا دا په ورچکسي د سموسو پیکوړو وای دوما خبره نن پریس کانفرنس حواله سره چې دا موږ په ټولو پښتنو باندې دا اوس په دغه سات باندې موږ مرو بیٹنی قومي تاریخ مشرانو نوجوانانو باندې ټولې تاڼې په اف آی آر ډاکېسلې پرون موږ فرمان اولادو باندې ولی اولادو باندې په دا نور میډیکل سٹورو باندې یو جوټي جیلی اف آی آر کارت ستا جوړو تاڼې دلته موږ پولیس امن کمیټې ته یو ضروری خبره کوو پیغام ورکوو چې موجوده د تورمخې چې دي دا
دوه لکي مروت ضلع چې دوه شیانو نه دو تنګ دي یو موږ تحریک او یو پولیس امن کمیټۍ دا دو سترګو خلي دي موجوده دا تورمخي اوس دو داسې ګیم کوي دا تورمخي چې دا پولیس امن کمیټۍ یا دا تحریک دا خو سره په یو پیج دی یو موټه اصله دا خو موږ ته لوی کشاله غټه بلار جوړه سله موږ اوس ګیم به څرنګه چلو اوس دو پولیس چې نه نه داسې ایسوچوګان لاندې مارر لیول باندې مارر ایسوچو تاڼې چې دا دوه اهم پوسټونه دا داسې خلک پیدا کوي چې دا پولیس امن کمیټه یا د تحریک په مان چې فاصلې پیدا کړي دغو په ذریعه باندې دا تورمخي ګوره ډي سي استعماله یا ډي پی او تورمخي کمیشنر استعماله یا ډي اي جي اوس ډي پی او ډي اي جي څه کوي پولیس یو کس سره خبره وکړي چې تا زه ته جوړي چې سچو لګوم لکه دا اوس موجوده یې سچو په دغه ټاسک باندې په دغه کمیټمنټ راغلی ده ته جوړي یې سچو چې زه تا مقرروم ته به څه کوې ته به تحریک خرابوي یا پولیس امن کمیټۍ به خرابیا دو من چې به تا هغه پیدا کړه تفریق دو من چې به غلط فهمي پیدا کړه فاصلې به پیدا کړي لکه موږ ته جوړي یې سچو یې لژلی ده دا تحریک خرابوي ای تحریک پولیس امن کمیټۍ چې فاصلې پیدا کوي یعنی پولیس امن کمیټۍ خرابوي دا تورمخ ورلژلی ده دا ته جوړي یې سچو اوس دته په کار و چې ورک کې دا یې سچو ګیرت څه شی په یې سچو ګیرت کیا چې ولوري د پولیس امن کمیټۍ سره زړه بدیږي ولوري د تحریک سره زړه بدیږي نو دا دواړو زړه بدګي ته قبلوي الله سوشل روپو ګټه پاره دلته ته یې سچو د ځان جوړ کړای دا ای ډي پی او ډي اي جي هغه ګیم چلوي تورمخو ګیم چلوي دا اف آی آرونه دغه ته جوړي یې سچو موږ باندې مخکې ډېر کټ کړي دي پراته دي پټ دغه یار باندې کټ کړاو دا ښکاره سو چې څه مال ښکاره سو نو ټوله تاڼه یې په سر اخیستې وه موږ ته تا جوړو انفارمیشن تاڼې وال 24 غنټې میلاویږي ډي پی او آفیس وال میلاویږي ډي اي جي آفیس وال نورو تاڼو وال موږ خپل خلک دي 24 غنټې موږ ته انفارمیشن میلا دا اف آی آر چې د تاسو وه مستچار ولاژو آی دومره زیات تنګ کړای دا کسان ټوله تاڼه په لړزان کړی دی یې سوچو چې دا اف آی آر تحریک ته چا ور ولاژو دا ما قانوني حق ته چې ته اف آی آر کټ کېږه کاپي به ما ته راکوي اټیسټډ کاپي دا پولیس رول چې قانون چې یې سوچو ته جوړي وار و دا ما حق ته دا یو مې روباسه نوره دي چې کوم کټ کړي دی آبه نن لا سبا ته تر نرباسه ډي پی او آفیس چې مو خلق ستا تا تاڼې چې مو خلق ستا ته به څوره خلق مسلمان پولیس چې مسلمان خلک پولیس چې کمیټۍ امن کمیټۍ خلق ته پولیس خپله مروته بیټني دي نوره څوک دي مسلمان دي پښتانه دي تربور ده قانون پیژني یا تربرګینه ته قومیت پیژني یا پښتو غیرت پیژني نو یې سوچو صاحب تا چې کوم کټ دي دا ما قانون چې حق ته چې آی اف آی آر ته به ټیسټ کاپۍ ما ته راکیا زه به لا بی بی اے کوم لا به نور لیګل پروسس په چلاوم دا ته ما سره قانون نه باره زیاتوب کیا دا ته قانون وایلیشن کیا چې ما نه د پټ ایشي دی اصیل کړي دی ما ته تا ټول اف آی آر پته ده یو دوه یې سوچوګان نور دي چې هغه دا تورمخي ځان پاره استعمالوي د پولیس امن کمیټۍ په خرابوي یا موږ تحریک په خرابوي هغه موږ ته پته ده پیغله نام نه کوه په ته جوړي والے مو نام وکړه بیټنو چې یو دوه داسې سوچوګان دي چې هغه امن کمیټۍ خلاف چلیږي یا تاریخ خلاف چلیږي دا ټول به موږ عید بعد ښکاره کوو اور ان سے هم نیم ټینګې مقابله بیا کوو بیټنو چې یو دوه سوچوګان دي یا په مروتو چې هغه پولیس امن کمیټۍ خرابوي یا تحریک خرابوي او ټول مروت قوم خرابوي یا ټول بیټنای قوم خرابوي یا ټول پښتون قوم خرابوي دا به موږ دا تورمخي دي دا تورمخي به موږ عید بعد قوم تشکاره کوو اوس روزه ده موږ د روزې احترام کوو او مقابله به تر سره کوو پولیس امن کمیټۍ یا موږ تحریک
دا به ګډه مقابله ترسره کوو دغه یو دوه تورمخو بیټنویو سوچوګانو سره او یو دوه مروتویو سوچوګانو سره موږ اخیر چې دا خبره پښتون قوم ته کوو چې امن پاره وسایلو چې حق پاره توپک واخله خو توپک به جنگ پاره نه راخلی خپل ځان دفاع حفاظت لپاره چې که په امن غوښتو او په وسایلو چې حق غوښتو تا ته چا توپک دراو چې څوک کومه اداره یي کوم فورس یي نو ورته وایه چې توپک مه راراوم زه امن غواړم وسایلو چې حق غواړم او په ټیبل یې غواړم قانوني په طریقې په قانون طریقې غواړه یي نه قانون دایرې چې نه نه غواړه په ټیبل په مذاکراتو یې غواړه که بیا ته وچله وچیوان در سره کړه توپک راریا ډز ور باندې کړه بیا چې دی ډز تر باندې کوي بیا پښتون ته وایي چې ډز ور مخته کړه په دا ټنډې یې وله دفاع حفاظت حق شریعت در کړی ده یي نه قانون در کړی ده ټول مروته بیټني ته وایم چې عید بعده به توپکو سره روزو امن پاره اکور می اوبو پاره وسایلو پاره توپکو سره تیاری کوو توپک تیارو ایغه جی باندې به در نه ای چې 20 دن مو اوس پکړی وه په ایغه جی تاریخ په مرکه په مشورې ږدو چې داسې تاریخي چې ټول مروت کومه بیټني کوم خوش او سره دا وایو چې مروتو چې دلالان ستا او په بیټنو چې دلالان ستا دغه سره به ډېر خیال کوو دا تورمخو دلالان ایجنټان دي مروتو چې ستا بیټنو چې ستا دا د مروت کوم او بیټني کوم په منځ کې بې اتفاقي پیدا کوي دې ته به ډېر شک وسو مروت کوم ته وایو بیټني کوم ته دا سموسو او پیکوړو وال دي دا یې سیف الله برادران ایجنټان دي تورمخو ایجنټان دي تورمخي څوک دي ډي سي ډي پي او ډي اي جي کمشنر او لا شاته دغه پسې نور غړ غړ تورمخي دي دا خو پیژنو کنه دا دلالان ایجنټان چې د موږ سموسو پیکوړو وال ورته دا مروتو چې ستا بیټنو چې ستا په مشرانو چې ستا کشرانو چې ستا خو کشرانو چې ډېر کم دي تیرې ساو چې یو ده او مشرانو چې ډېر دي د بیټنو مشرانو چې د سموسو پیکوړو وال خان کسانو چې ستا ملا کسانو چې ستا کوم ملا درباري ملا علماء سو علماء سو په بیټنو چې ستا په مروتو چې ستا دا درباري ملا ورته دغه سموسو پیکوړو وال دي نو ملا سره به خیال کوو او ملک خان سره به خیال کوو موږ په خان ورته بیټنو چې ملک ورته دا دوه ډېر خطرناک دي درباري ملک درباري خان هغه لوري درباري ملا چې په ګډه سموسو پیکوړو وال ورته یا دغه دلالان ایجنټانی بیا دغه سره به ډېر خیال کوو دا یې نه پښتنو اتفاق غواړي ولی الله فرمان الله اسلام غواړي وقار خان دا خپل وړو هغه ته پیکوړو ته سموسو ته لګیایي دغه هېڅ نوره مقصد نه وي دغه سره به ډېر خیال کوو چې چېرته یو الله مو خوشحال لره یو ور مسافرو پاره ایف سی والو پاره او د عربو چې کوم مسافر دي بار ملکانو چې د کوم په سیند په کراچۍ یا په پنجاب چې مسافر دي دغه ته دعاګانې کوو درخواست ورته کوو چې موږ دغه تحریک مالی جانی یا په سوشل میډیا باندې سپورټ وکړو ډېره